فائده سره وته چې کله تا ته دا پته ولګېده چې الله غني دی نو بیا ته د دغه یو رب سره رابطه ساته هغه چا ته ضرورت نه لري خو ته ورته ضرورت لري په سنن ترمذي کې یو حدیث دی زه درته اورم ډېر ناشنا حدیث دی الله وی ګوره الله وی حدیث قدسی دی یا ابن آدم اے د آدم بچیه تفرغ لعبادتي زما د دې عبادت لپاره ځان فارغه کا املأ صدرك غنا الله وی دا سینه بدله د سخاوت نه ډکه کما غنی بدی کما او اصل مالداری د زړه مالداری د ګوره مالداری دغه نه د پیسو د ریال او د ډالر ده نه د عزت اصل واسد فقرك والله غریبی بدل ختم کم ها که زما بندگی ته ځان فارغ کو الله غریبی بدل ختم کم ووري دا حدیث والا تفعل او کدی ونه کړوي ملأت يديك شغلا دمر بدی مصروف کم چې د مرګ پوری په دنیا پسې منډي وي او ناشنا بسي ولم اسد فقرك او الله خو غریبی بدی ختم نشي نهر بګرځي عمر لا کروڑپتی او لکپتی به خو غریب به چې کله د الله عبادت ته ځان فارغ نه کو نو تاسو په ځان کې د صفت راولئ بل دا چې الله غني دی چاته ضرورت نه لري نو تم د انسانانو په لاس کې چې سړي د هغې نه ځان راکاږه چې هر چاته مه ګوره هر شي ته مه پسخېږه او ځکه یو حدیث کې دا راځي چې په دې دنیا کې چې څه دي په دې کې بې رغبتي کوو د الله به در سره محبت شي او د خلکو په لاسونو کې چې څه دي د هغې نه ځان بې رغبته که خلک به